ولې په کوروالي کې سم نیمایي خوند په کوناټو کې وي او کوناټي باید څنګه وشي او څنګه یې که واړه وي نو څنګه یې غټ کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګري نشان ووهئ. مننه. که غواړئ چې تاسو له دې ویډیو څخه پوره مطلب واخلئ او پوره خوند هم ترې واخلئ او ګټه هم ترې واخلئ، نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په دې مطلب ښه ځان پوه کړئ. داسې اکثره ښځې شته دي او داسې اکثره خلک شته دي چې په دغو دوه شیانو باندې ډېر خوشحالېږي چې دوی باید دغه دوه شیانو څخه ډېر خوند له کوروالي څخه واخلي. یعنې کومې ښځې چې ډېر واړه کوناټي لري نو هغه بیا مېرمنې ته خوند نه ورکوي او نه هم خاوند ترېنه په پوره توګه خوند اخیستلی شي. او هم سینې هم د مېرمنې لپاره مهمې دي او هم له خاوند لپاره مهمې دي. نو د دې لپاره چې زه تاسو ته ما په دې ویډیو کې صرف د کوناټو لپاره داسې یو نسخه راوړې او داسې یو کریم دی او یو غوړ دی چې یا اویل دی چې ورته ویل کېږي، تاسو ورڅخه په دې پیدا اخیستلی شئ او د دې څخه تاسو دومره ګټه پیدا اخیستلی شئ چې بیا به تاسو هر ټیم دغه اویل یا غوړ استعمالوئ. د دې تر ټولو بهترینه طریقه دا ده چې هر څوک غواړي چې دغه غوړ استعمال کړي نو تاسو کولی شئ هره شپه دغه غوړ استعمال کړئ. د دې غوړ نوم د ګرلس هیپ په نامه باندې یو رقم ته تیل دی چې په سټورونو کې پیدا کېږي. د ګرل هیپ په نامه باندې دغه تیل تاسو کولی شئ هره شپه د کوروالي پر مهال د مېرمنې په دغو کوناټو او په سینو ووهئ. که غواړئ چې تاسې هم سینې غټې کړئ نو تاسو د مېرمنې لومړی په مېرمن کوناټو ووهئ، چې کله اوزګار شو نو له هغه وروسته بیا تاسو د مېرمنې په سینو هم دغه اویل یا غوړ یا تیل استعمالولی شئ. تر ټولو بهترینه طریقه او بهترین وخت هغه وخت دی چې تاسو کولی شئ د کوروالي یا د سیکس په دوران کې تاسو د مېرمنې څخه دغه استفاده واخلئ یا هم دغه اویل یا تیل پرې استعمال کړئ. د دې نوم ګرل هیپ په نامه دی چې یعنې ګرلز هیپ په نامه باندې تیل دی او تاسو کولی شئ د سټورونو یا هم د عامو دوکانونو څخه نه پیدا کېږي خو په غټو سټورونو کې پیدا کېږي. په پټه توګه یې که نشئ اخیستی نو په ښکاره یې واخلئ او که ښکاره یې بیا نشئ اخیستی په پټه توګه یې واخلئ او له دغه څخه بیا تاسو ګټه اخیستلی شئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.